السلام علیکم. د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ. د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک یو ولسي پوره سوه چې د دواړو په هیوادونو تر مابین د دوستۍ یو تلپاتې مثال منل سوی دی. څرګنده دې وي چې په کال 2014 کې د سی پیک بنسټ ایښودل سوی دی. د بیجینګ لخوا د سی پیک د رسمي کلیزې پر مهال د تاریخي بېهارهایي د جاج اخیستلو لپاره بشپړه دستاویز جاري کړل سوي دي او له کال 2014 څخه تر کال 2022 پورې د چین او بېلابېلو هیوادونو د بېهارهایي د شراکتدارانو مابین د رامداتو او برآمداتو مجموعي ارزښت له 4.4% اوسطه څخه د ودې تر سلانه اشاره پورې 19 میلیون ډالر ته رسېدلی دي او په پاکستان کې هم د سی پیک منصوبې بشپړه کېدونکې دي. د کالداري په مقابله کې د ډالر په ارزښت کې د کمبود لړۍ روانه ده. د ډالر په ارزښت کې د نوي پیسو کمبود هم راغلی دی. په انټر بانک کې ډالر او 200 کالداري 8.8 پیسې ته رسېدلی دي. په سټاک ایکسچینج کې 100 انډیکس له 128 پوینټونو په زیاتوالي سره تر 48,899 پورې رسېدلی دي. د عسکري مشرتابه حکومت په ډیرو هڅو باندې ډیر پرمختګ سوی دی او په پاکستان د معاشي پیاوړتیا لوري ته روان سوی دی. د مالي کال 2024 لپاره د ودې کچې تر 3.5% پورې ښه سوی ده. په پاور جنریشن کې 14% او په ډیزل، پټرول، سیمنټ، یوریا او واټو سیلز کې هم پوره زیاتوالی راغلی دی. په 2023 سپتمبر کې د پاکستان برآمدات له 1.15 څخه په زیاتوالي کې سرتر 2.0 بلین ډالرو پورې رسېدلی دی. په 2 میاشتو کې د ډالرو په بیه کې تر 50 کالداري زیاتوب هم کمبود راغلی دی. په بلوچستان کې د زرعي څانګې لپاره بجلۍ د سبا پورې بحاله کړل شي. محکمه خزانه نکسکو ته یو ارب کالداري هدا کړي. د نگران وزیر اعلی بلوچستان میر علي مردان ډونکي په صدارت کې د کسکو واکمنو غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د 14,000 غیر قانوني ټریبولو په ضد کاروایي، د بل نه ورکوونکو په ضد کاروایي، بینک بقایجات وصولي او د لوډ شیډینګ د شیډول جاج هم واخیستل سو. وزیر اعلی ویلي چې د غیر قانوني ټریبولو په ضد د کاروایي د لازمي وکړل سي. د بجلۍ د غلا د مخنیوي لپاره پولیس او لویز د کسکو سره مرسته وکړي. په غونډه کې ذمہ دارانو بقایجات په کس د ادایګي جاج هم واخیستل سو. د دې له مخه د زمیندار اکشن کمیشن بلوچستان ډلې نگران وزیر اعلی د لوډ شیډینګ څخه زراعت ته رسېدونکي ممکنه تاوانونه خبر کړي. د بلوچستان د نگران وزیر اعلی میر علي مردان ډونکي سره د کم شمیر ډلې په کوټه کې ملاقات وکړي. د شوکت سټیفن په مشرۍ کې راغلي ډلې د کم شمیر په کوټه باندې د روزګار د ورکړې او د عبادت د ځایونو لپاره د پپند په اکله خبرې وکړي. میر علي مردان ډونکي دوی ته باور ورکړي چې د کم شمیر په ستونزو په هواري کړل سي. د لیدو کتو پر مهال د بین المذهب یووالي په وده باندې هم خبرې وسوې. د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي خان کاکړ د سوي په امیر چاکر خان پوهنتون کې د دستوري د وینا پر مهال ویلي چې د تعلیم پرته پرمختګ امکان نه لري. لوستونکي د هیواد او قام پنګه ده. دوی دې ټوله پاملرنه د تعلیم وخواته کړي. په دې موقع ګورنر په نجونو او هلکانو د لوستونکي لیپټاپ فونه وویشل او د یونیورسټي کیمپس دوره کولو سره د نوي تعمیراتي پراجیکټ د بنسټ تیږه کېښوله. د پوهنتون د چارواکو خوا ګورنر ته معلومات ورکړل سو. تر دې وړاندې ګورنر د هلکانو د ګورنمنټ فورس ډیګري کالج سوی دوره هم وکړه او د بېلابېلو څانګو کتنه کولو سره تعلیمي سیمو نه چارو جاج واخیستی. د هغو وروسته ګورنر ملک عبدالولي کاکړ مستونګ په پیښه کې د شهید سوي ډي اس پي کور ته ورغلی او د هغه د کورنۍ سره یې د غمرازۍ څرګندونه وکړه او د فاتحې هم وکړه. په ریکورډک منصوبه کې کار کوونکي کمپنی بیرک ګولډ چیف ایگزیکټیو مارک برسټو د چاغي دوره وکړه. هغه د ریکورډک سایټ کتنه هم وکړه. ضلع چیرمن چاغي عبدالودود خان سنجرانی د مخورو سره د کمپنی د سی ای او سره ولیدل. په لیدو کتو کې په کاور ګولډ پراجیکټ کې د ځاني خلکو لپاره روزګار په انټرنیشنل ګریجویټ سکالرشپ کې 50% کوټه د چاغي د لوستونکو لپاره د ایښولو د سی آر اس لاندې د ولسي څانګې لپاره د فنډونو په اکل هم خبرې وسوې. د ډیرو ناروا ناروغیو کې د کمی لپاره د پوهې ورکولو کې عالمان صاحبان او سني هم کردار ادا کولی سي. په
کوټه کې د صحتمند ټولنې لپاره د پوهې په سیمینار د وینا پر مهال بلوچستان د روغتیا د محکمې د وینا پر مهال د بلوچستان د روغتیا د محکمې ډي جي ډایرکټر نور قاضي ویلي چې په هیواد کې د ډیرو ناوړ ناروغي لکه د زړه ناروغي، شوګر، د پښتورګو ناروغي، د فالج او د بیلابیلو ډولونو کیسز د خطرناکه حده پورې زیات شوي دي، په کوم کې چې خراب خواړه لکه د مرچو مصالې څخه جوړ خوراک او د ناروغیو سبب ګرځي. عالمان، صاحبان او میډیا د روغتیا لپاره ناوړه خوراک په اړه کې په خلکو کې د پوهې په اکله هم کردار ترسره کولی شي. په دې موقع د پناه جنرال سکریټري عثمان ګمن هم په بلوچستان کې د روغ رمټ ټولنې د قیام په اکله عالمانو، صاحبانو او رسنیو څخه خواست وکړي چې هغوی دې په ټولنه کې د پوهې لپاره خپل کامي کردار ادا کړي. په راتلونکي ټول ټاکنو کې به د آزاد امیدوار په توګه د ولس په منځ کې راځم. د بلوچستان مخکښ سیاستدان ښاغلي سردار یار محمد رین ویلي دي چې د اوسنیو ستونزو هوارولو په صفا ټول ټاکنو پورې اړه لري. په جعفر آباد کې له رسنیویو سره د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړه چې موږ په بلوچستان کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ د سیټونو د ولکو جوړولو جاج اخلو او باور لرو چې د سرشمېرنې په رڼا کې به په زړه پورې ولکې جوړ کړل شي او ایله لرو چې نگران حکومت به دغه عیني موده کې ټول ټاکنې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې ټولې پریکړې به ډېر زغم او ذکرتیا سره ترسره کړو. افغان کډوال به هم په ډېر درنښت سره خپل هیواد ته استوو او د اسرائیل او فلسطین د ناتریخوالي له ډېرې مودې څخه روان دی. که مسلمانان یو موټی نشي کېدلی نو لاریون خو دې ریکارډ کړی. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي ویلي چې د تحریک انصاف د پرېښولو اعلان مې نه دی کړی، خو له دغه ګوند سره مې اړیکې هم نشته. په دا مهال پښتو خبرونه پای ته ورسېده او موږ ته راکړه اجازه. دوله یالا پامان.